سلامونه نیکي له تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم د نړۍ په هر ګوټ کې چا سره خدای دې وکړي روغ او جوړ او د سات په جامو کې پټ اوسېږئ. زه نن راغلی یم په جرمني کې په هامبورګ ښار کې تاسو ته د موټر باره کې معلومات درکوم. جرمني د خپلو مشهورو موټرو دپاره مشهورو کمپنیانو دپاره بي ام ډبلیو، مرسیډیز، فولکس واګن د ټولو دپاره ډېر ښه نوم لري په دنیا کې، د موټرو پاچا ورته وایي. خو په جرمني کې د موټرو اغوستلو او خرڅولو سیستم سره کم دی او ستاسو به هم ډېر په جرمني کې چې موسیږي ډېر خلک په دې خبره باندې نه دي پوه او بیرون نه خو هسې نه به هم څوک نه پوهېږي چې په دې ملک کې د موټرو اغوستلو او خرڅولو سیستم سره کم دی. په جرمني کې درې رقمه موټر اغوستل کېږي او خرڅول کېږي. یو دا چې زه پاسېږم خپل شخصي موټر په یو ویب سایټ کې یا په ای بی کلاینانسایګه په جرمني کې ورته وایي خپل شخصي موټر په 2000 روپو باندې لګوم. ستا خوښېږي میسج راته کې یو ځای راسره تعینې راځو ته زما موټر ګوري 2000 روپۍ راته راکړې ته موټر هلې زما خو ستا خدای په امان نور نه ته ما سره تماس لرې او نه زه تا سره تماس لرم. دویم داسې دی چې په لیزینګ ورته وایي چې په کرا باندې یو موټر هلې فکر وکړه دا زما شاته چې دا کوم موټر دی تاسو ته چې ښکاري د دې قیمت 10000 روپۍ دی. دا د لکسس کمپنۍ ده یا د لکسس د کمپنۍ موټر دی. لکسس کمپنۍ وایي چې د میاشتې 600 روپۍ ماته راکوه دا موټر تا سره د 2 کالو دپاره په کرا باندې دی. د کال ته کوې 60,000 کیلومتره دا موټر وګرځوي. که د دې نه ډېر شلو ته باید اضافه پیسې کمپنۍ ته ورکړې او که د دې نه کم شلو نو ته کوې چې هغه ځان سره وساتې بیا د راتلونکي کال لپاره هغه کیلومتر مصرف کړي. خو په دې کې مشکل دا دی که دغه 2 کالو کې دا موټر قیمت 100,000 روپۍ و تا وګرځولو 2 کاله بعد کمپنۍ ته بیرته راځي کمپنۍ درته وایي چې د دې موټر اوس قیمت چې دی 15,000 روپو ته راغلی دی ځکه تا خراب کړی دی. د دې په جوړولو باندې بیرته 10 روپۍ مصرف راځي یا 10 روپۍ موږ ته راکړه او یا دا چې دا موټر موږ نه په 15,000 روپو باندې واله دا زما یو انډیوال سره دا کار شوی نو هغه بیا ډېر زیات خفه او پریشان و د دې شي دپاره. یو داسې دی چې ته دا موټر چې دی بیباد یالې ټول هلې خو د میاشتې 100 روپۍ باندې ورکې لکه د دې موټر چې تاسو ګوره ګیفت واګنې ور باندې لیکلی دی یعنې په الماني کې مستعمل موټر ورته وایي یا دویم لاس موټر ورته وایي او دغلته چې راشي بیا ټول معلومات یې ورته لیکلي دي چې دغه موټر چې دی قیمت 3,990 روپۍ دی. تاسو باید د میاشتې 299 روپۍ باندې ورته ورکړئ. عین سالونګ چې دی یا د میاشتې چې تاسو یو دفعه یو څه پیسې باید ورکړئ هغه 10,281 روپۍ دی. اوس تاسو به فکر کوئ چې هر سړی کوی شي نو په جرمني کې راشي چې د یو 3,000 روپو یا د 4,000 روپو موټر واخلي. دا خبره چې ده غلطه ده. دې کمپنۍ ته چې د لکسس کمپنۍ ته فکر وکړئ بي ام ډبلیو کمپنۍ ته یا د مرسیډیز کمپنۍ ته چې تاسو راشئ چې ورته یو چې دغه موټر ماته راکړه دغه موټر زه تا نه الم اته ته وایي چې خپل د معاش ورقې راوړه. که ستا د معاش ورقې فکر وکړه د میاشتې ته 1,500 روپۍ ګټې او دا کمپنۍ ته باید د میاشتې 300 روپۍ یا 400 روپۍ ورکړې هغه ستا د هر څه حساب هغه وایي چې ستا د میاشتې 1,500 روپۍ درآمد دی 1,100 روپۍ ستا د کور په مصارفو کور کرا خرچې نور شیانو باندې لګېږي او 400 روپۍ ته چې ماته راکړې نو ته په 100 روپو باندې بیا ټوله میاشت چې دی ګزاره نه شي کولی. بیا دا کمپنۍ تا ته وایي چې نه دا موټر موږ تا ته نه درکوو. خو که ته د میاشتې 3,000 روپۍ یا 2,000 روپۍ یا 2,500 روپۍ نیټو یا د مالیې نه بغیر جوړې کړي مالیه چې ته نه وباسي نو بیا کمپنۍ ته چې راشي هغه چې وګوري چې ستا د میاشتې 2,000 روپۍ د آمد دی یا 2,500 روپۍ او لکه د دې موټر قیمت چې تاسو ګورئ 2,990 روپۍ دی. د دې چې د میاشتې چې تاسو باید 100 روپۍ ورکړئ هغه 399 یا 400 روپۍ دي او یو دفعه چې یو څه پیسې باید تاسو ورکړئ ان سالوم چې دی 4,990 روپۍ دی. نو بیا دا کمپنۍ فکر کوي چې د دې دپاره دا 400 روپۍ که 1000 روپۍ دا د خپل کور په کراګانو او دې شیانو کې ورکړي او 400 روپۍ موږ ته راکړي نو دا سړی چې دی ډېر په ارامه باندې دا موټر مصارف پوره کوی شي او بیا تاسو ته ډېر په اسانه باندې دا موټر درکوي. نو که تاسو د موټر شوقیان یاستئ نو کوشش وکړئ چې د کوم سیستم چې تاسو دپاره مناسب تمامیږي په هماغه سیستم په مطابق باندې موټر واخلئ. دغلته چې ګورئ تاسو دا د لکسس بل موټر چې دی سپین رنګ کې ښایسته موټر دی ښه ډیزاین او ښه شیپ لري. قیمت یې چې تاسو ګورئ 14,990 روپۍ د دې قیمت دی. د میاشتې تاسو چې باید کمپنۍ ته هره میاشت پیسې ورکړئ هغه 390 روپۍ دی او ان سالوم چې دی یا د میاشتې چې تاسو باید یو څه مقدار پیسې ورته ورکړئ هغه چې دی 2,250 روپۍ دی. نو که بیا هم زه تاسو وایم که کمپنۍ وګوري چې ستاسو درآمد څو روپۍ دی که تاسو هماغه 1,500 روپو والا جوړولو والا خلک هستئ بیا کمپنۍ وایي چې نه دا موټر مصرف چې دی
تاسو ته نشي پوره کولی او که ستا درآمد یا د میاشتې د پیسو جوړولو هغه د 2000 2500 3000 روپۍ څومره چې ډېر هماغومره بهتر نو بیا کمپنۍ تاسو ته ډېر په اسانه باندې دا موټر درکوي نو که تاسو فکر کوئ چې په جرمني کې هر سړی به په مرسیډیز او بی ام ډبلیو او فولکس واګن کې ګرځي دا خبره نه ده دا نورې کمپنیان هم دلته فعالیت لري دا تاسو چې دا بل کمپنۍ ګورئ خوا کې دا خواته د لکسس کمپنۍ وه دا چې دا اوس د ټویوټا کمپنۍ ده او لږ نور ښکته چې لاړ شي بیا نور د بی ام ډبلیو او مرسیډیز کمپنۍ نه شروع کېږي نو دغه د موټرو اخیستلو سیستم دی دلته زه راځم تاسو ته د ټویوټا کمپنۍ یو موټر ښیم لکه دغه ډېر ښایسته موټر دی دا تاسو ته به ښکاري د دې قیمت چې دی نږدې به ورته ورشو قیمت یې چې دی 1,290 روپۍ دی او د میاشتې چې تاسو درکوي نو تاسو ته وایي چې د میاشتې ماته 299 روپۍ راکړه نو 15.55% خپل سود یا اضافه پیسې ور باندې اچوي نو د دې قیمت چې اوس چې تاسو فکر وکړئ 1,000 روپۍ 1,290 روپۍ دی نو هغه دی چې خپل 15% یا 6% سود واچوي نو د دې قیمت چې دی تقریبا 4,000 روپو ته یا 3,000 روپو ته جګیږي نو بیا هغه تاسو خپل دغې ته وګورئ چې تاسو د 100 روپو موټر کولی شئ واخلئ دلته تاسو د مختلف د ټویوټا موټرې ګورئ چې رنګارنګ موټرې ولاړې دي او ډېر ښایسته موټرې دي ټولې ډېر ښایسته رنګونه لري نو په جرمني کې خلک د ښه موټر شوقیان دي لکه د نورې دنیا په شکل باندې زه خپل هم د ښه قیمتي موټر ډېر شوقي یم د نوي کال موټر خو د هغې خبر د مشرانو خبره چې خپل کمپلې سره خپې غځوه لکه دا موټر چې تاسو ګورئ د دې موټر قیمت چې دی 1,290 روپۍ دی د هغه بل موټر قیمت چې ګورئ 3,990 روپۍ دی نو مختلف موټرونه ولاړ دي په مختلفو نرخونو باندې نو هغه تاسو پورې تعلق لري چې تاسو د 100 روپو موټر کولی شئ واخلئ او د 100 روپو موټر ته هم ستاسو وس کېږي نو بیا هم تاسو ته وایم چې دلته 3 رقمه د موټر اخیستلو سیستم دی یو دا چې د هماغه ملک د یو ویبسایټ نه شخصي ویبسایټ کې یو سړی خپل موټر اچوي خپل موټر خرڅوي په هغې سیستم باندې هلي یو دا چې دغسې کمپنۍ ته راځي په قرارداد یا په کرا باندې ونه موټر هلي 2 کالو قرارداد دپاره چې زما دا سیستم اصلا نه خوښېږي او یو دا چې همدغه کمپنۍ ته راځي موټر ته نه اخلي ورته وایي چې دا موټر ته در نه ظالمه دایم دپاره 100 روپۍ ورته نغدې ورکړي هغې د ورباندې 100 روپۍ خپل سود اچوي او په آخر کې 2 کاله 3 کاله بعد هغه موټر چې دی تا ته پاتې کېږي